سلامونه دوستانو په دې لچرو جوړ خوشاله سکاله بوي په ویني ویډیو کې تاسو ته ښه راغلاست وایم که زموږ چینل مو سبسکرایب کړئ نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ د ګونګړي نښان هم وهئ چې راتلونکې ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو زر ورسیږي درنو دوستانو نن درته د یوې نجلۍ ښایسته کیسه تاسو ته وایم یوه زړه ښځه او لور یې یو ځای اوسېدل نو دوی ډېر غریبان ول نو لور یې مور ته وویلې چې یو وزیر دی او مانه د زنا خوښش کوي او غواړم په خپل ښایست خپله ژوند جوړ کړم نو مور یې د زنا اجازه نه ورکوله خو لور یې ډېره شله وه اخر مور یې مجبوره شوه چې ورته ووایي لاړه شه خو وال زه یو شرط لرم خو 3 ورځو کې به یې سر ته رسوې نو لور یې خوشحاله شوه ویل یې مورې سمه ده شرط یې ووایه مور یې ورته وویلې چې د وزیر نه بلکې د صدراعظم کور ته لاړه شه او چې کله د صدراعظم له کوره راووته نو ته ځان په ذوب واچوه بیا ماته احوال راوړه سبا یې لور همداسې وکړل نو مور ته راغله حال یې داسې بیان کړ چې کله مې ځان ذوب باندې واچوه نو صدراعظم راغی روغتون ته یې وړمه مور یې وویل سبا بیا دا کار وکړه سبا لور بیا مور ته راغله ورته یې وویل چې نن خپل ستونکي راولېږل د صدراعظم جګه نه کړه مور بیا ورته وویل 3 ورځ بیا دا کار وکړه په 3 ورځ نجلۍ خپل مور ته راغله او ژاړي چې هیڅ جګه نه کړه نو مور یې ورته وویلې چې د زناکارې همدا حال وي اول د وزیر خوښوي وروسته په ستونکو سره به یې اوسې او بیا به د ستونکي هم په کیسه کې نه وي درنو دوستانو که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو راتلونکې ویډیوګانې تاسو ته تر ټولو ستر